السلام علیکم دوستانو، ستاسو پام دی مولانا صاحب بجلیګر یو کلی بیان تر اړوم چې د حضرت ابراهیم علیه السلام مکمل واقعیت کې بیان شوی ده. هیله ده بیان تر پایه واورئ او خوند ترې واخلئ. عزیزانو دې وخت کې یو داسې باس تاسو په مخ کې شروع کوم چې دلته چې واورئ یا کورونو ته چې لاړ شئ سوچ پې وکړئ چې د دې کائنات مالک هغه د خدای ذات دی او دغه مالک د خوشحالولو دپاره د دې مالک په حکمرانۍ کې څنګه بندگان تیر شوي دي او څه صحیح کړي دي. عزیزانو دا نن او سبا ورځ لوی تعلق چې دی هغه د ابراهیم علیه السلام سره لري. ابراهیم علیه السلام هغه انسانو چې د پلار نوم یو ازر او هغه ازر چې هغه ډېر لوی بت پرستو. ابراهیم علیه السلام چې څه وخت کې پیدا شو د مور په غېږ کې مور یې ولیدو. ابراهیم علیه السلام فرمایل چې هذا ربي زما رب دا ده. فلما فلا قال لا احب کنه څنګه پیځي فلما فلا چې نور پریوتو څه وخت ابراهیم علیه السلام فرمایل چې دا خدای نه دی. فلما کم شی چې زوال کوي هغه خدای نه کیږي. سپوږمۍ ولیده التم دا خبره وشو. الله غ ذات نه دی چې کوم ذات له فنا وي. الله غ ذات ته چې ټول عمر به په یو حال وي ابد الاباد. دا الله په تعریفونو کې ډیر دي او یو پکې دام دی چې ما لا ابتداء له ولا انتها. دا الله تعریف څه دی چې هغه نه ابتدا لري او نه انتها لري. علماء منطقیین وایي چې الله قدیم دی. قدیم دا معنا ده چې هغه دپاره څه حد نه. قدیم معنا پخوانه. اوس کله پخوانه ابراهیم علیه السلام فرمایل چې الله هغه ذات ته چې هغه زوال نه لري. په دغه انداز باندې د لوی شو. پلار ته ډېر مشکلات پیدا شو چې دا زما زوی په کومه لار روان. یو ورځ ورته وایي اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهة انی اراک وقومک فی ضلال مبین. اے پلارا ته بوتانو ته خدای وې بوت ته خدای وې. انی اراک وقومک فی ضلال مبین. زتا استا قوم په یو لویه گمراهۍ کې ګورم. پلار ته وایي. عزیزانو پلار ورته وایي چې زه به دې سنسار کم مړ به دې کم. ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل چې ساستغفر لک ربی. پلاره ته چې ما سره هر څه کې خو زه به تا دپاره د خدای نه بخښنه غواړم. ته چې هر څه کې خو زه به تا دپاره د خدای نه بخښنه غواړم. پلار ورته وایي اراغب انت عن آلهتي یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک.
کمن نشو رجم کوم دی ورته وی ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا زما رب په ما ډېر مهربان دی پلارا زبتا د پاره داغنا معافي غواړم بخنه غواړم دا څومره د امتحانو د پلارو د زوی بیا به دا بوتان ابراهيم عليه السلام تور کړ چې دا بازار ته یو څو خرڅ کا او د دې متعلق دا اعلان وکړ چې دا د خدای دی چې د ټولو مرزونو دوايي ده زوی ور کوي نور ور کوي رزق فراخی بیماری لري کوي وغیرہ ابراهيم عليه السلام باغ بوت چويست نخپه کې به ورته کړی واشه او په بازار کې به راخکو او چغې به والی چې راشي دا هغه بوت ته چې سترګې شته په لیدل نشي کولی خپې شته په ګرځېدل نشي کولی خوله شته په خبرې نشي کولی غوږونه شته په اورېدل نشي کولی خلکو به چې واورېدل ویګه دا خدای موږ څه کوو چې نه په سترګو لیدل کولی شي او نه په غوږونو اورېدل کولی شي ابراهيم عليه السلام ورته وی چې دغه شی دی ابراهيم عليه السلام ورته وی چې دغه شی دی نو کاله یو او سبا بیا دا چلو او بل سبا بیا دا چلو آخر دا خلق ورته راجمع شو چې بای دا څه خدای مونږ ته نه دی پکار چې نه په سترګو لیدل کولی شي او نه په غوږونو اورېدل کولی شي او نه په خوله خبرې کولی شي د ابراهيم عليه السلام د شان ته وګوره او د عقل ته د حق ویلو د پاره کومه لار جوړه کړه او کومه طریقه یې جوړه ورته وی چې خدانو تاسو داسې خدای نه دی افق چې هغه نه لیدل کولی شي نه اورېدل کولی شي نه خبرې کولی شي نه خپې شته پې ګرځېدل کولی شي وی نه ورته وی چې دا تاسو په دغه کوټه کې 360 پراته دي خو دا ټول دغسې دي که نه د دې د زمانې 360 خدایان دا ټول داسې دي که نه د جهل عالم یې وګوره نو ورته وایي چې نه داسې نه دي هغې هر څه کولی شي خو دا ته چې کوم بوت خرڅی ده کې دا کمال نشي ابراهيم علیه السلام ورکې ووی چې خدا والله العظیم چې دا په دې کوټه کې 360 خدایان چې تاسو پراته دي چې دا دوی پرېږدم چې دا مې ټول ټوټې کړي ابراهيم علیه السلام دی یوازې او پلار او ټول قوم او ټول قبا خلاف او دی یوازې د الله د دین د اعلا د پاره چې سره ملا وتړي هغه ته د ملاتړو ضرورت نه کوي هغه ته د توپ او د ټینکونو ضرورت نه هغه ته د
फासले जरूरत नहीं। आगत सिर्फ और सिर्फ दमला तड़लो जरूरत ही चाहिए। जल बला वो तड़ला या द अल्लाह फौज और द अल्लाह टेंकुना और द अल्लाह तो के दागना गेर चापीरी और दागे हिफाजत की। चिया अल्लाह दी मरगरिश और क्या तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए। यो खुदा दी मरगरी टोल कायनात की दुश्मनी स्ता सोच सकोले निश। अजीजान, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तदाखल कौम रा गए चराजा मेले लजू नंदमू कौमी रजदा जश्न दे मेला दा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्तो फरमायल छे इन्नी सकीम ज बीमार जनश इन्नी सकीम पोरे जमून पदे मुबारक मल्क के किस्मा किस्म खलक यो डला पके दासन चे अगा दाश है निशाना करे दे चे तासवाए चे पैगंबरान दरोग न हुई। नो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बीमार न हो न दे कौम ते वले हुई चे इन्नी सकी। अजीजान, मरज यो गण मरज दे और यो द बदन मरज दे च सड़े तभी नहीं बोले। तासोस रिश्तिया हुआ है यो पैगंबर कौम द खुदाए पर मुकाबले की बुत ता खुदाए हुई दागा पैगंबर जड़ब जूड़ी का ना जोड़ा भाई। दरे सवश पे तो बुताने पकोटा की इखी वागी ता खुदायान हुई दागा पैगंबर जड़ब संग जूड़। वो सब यला खबर है कि मुंगा उतासो कि सुमरा खलक ज्याद मुर्तद कीगी न मुंग खुशहाली सुमरा खलक ज्याद खराबी की मुंह खुशहाली को जिक्र च मुंह ता अगर दर्द न दे नसीब शे च कम दर्द द पैगंबरान पड़ेगी मुंह लगिया तो मुंह ता अगर दर्द निशे जिक्र च जमुन जरूर खुदाए कोर न दे च जमुन जरूर खुदाए कोर शो अरे की तो बच्चा सकार दे ची ब्या दन नाराश लेकिन मौलाना नेहरू वही बखुदा के सीना अमरान बखुदा के सीना अमरा बशगाफ जान बिरून कुन बखुदा कसम राशिद मादा सीने उछलवा और जरब बार रोबास और ज्ञान जरा सूर्य का और दलीला जमात जरपा नुकता के ओर बखुदा के सीना अमरा बशगाफ जान बिरून कुन के दरून खाने तू दीगरे चिकार दारद। ए अल्लाह जमा जरा खुस्ता कोर दे नुस्ता पकोर के द बच्चा सकार दे चे दन नराश
نو عزیزانو چې د چا زړه د خدای کوي هغه زړه ته بیا پته لګي چې د دې خدای خلاف چې څوک کوي او د دې مقابله کې څوک بت ته خدای وایي چې ستا زړه به بیا څومره بیمار معرض داو چې ابراهیم علیه السلام قوم چلاړو میلې ته د لاړو تبر راواغست چې تبر راواغستو نو 300 خدایانو د دې قوم نو دا وارو اړه دکان چې د ټولو نه سرونه پرې کړ او تبر یوړو د غاټ بوته پوګه کیا او دې دلا قوم چې څو وخت د میلې نه واپس راغی لیکن دای چې د خدایانو سلام وکړو بیا وځو چې ورنه وتی دي نو ټول خدایان چې دي سر پرې کړی پراته چې سر پرې کړی پراته دي نو اریان شو تبر دې غټ بوت پوګه پروت دا چا کړی چغې سورې بد حال جوړ دا ابراهیم کړی ورشي لاوی نشي لار ورته سرای وست چرای وستو چې دا دی ولي کړی اوس تبر غټ بوت پوګه پروت دا دی ولي کړی هغه ورته بل فعله کبیر ما هلنی کلی تبر میں چاپو گپروتے و بدنام ہوئی سو تا خودی کری اگی ورطوری چه دے شرط ادا کار کولیش آس چانا سر پری کولیش ابراہیم علیہ السلام ورطوری چه دیرا خدا سمچ خوخد ما سر اوکی خو یو خبر میں واور دا غټ خدای له دا لاندې واړه خدایان د دې غټ خدای په مخ کې دا واړه خدایان حلاله ده او دغه ګونکو نو سبا چې تاسو د قیامت په ورځ خدای راونی سي او تاسو حلاله نو دی به څنګه غږ عزیزانو د عقل انتها ده انتها ده د عقل د باطل مقابله داغه انتها ده مور براوی بچے او داسې حرکت وو ابراهیم علیہ السلام پلار راونی وو او وی چې ته مدې کېږي نه مدې کېږي نه د خپل حرکتونو نه دا زمون خدایانو سره دې څه چلو ورته پلار دا خدایان نه دي دا بوتان او بوت چې دا دای څه نشي کوي دولت پیسې په دې څوک سره کېږي نه رحمان بابا وایي چې انسانیت خو په دولت نشي رحمان انسانیت خو په دولت نشي رحمان کبوت سرزل د سروشي انسان نه ابراهيم عليه السلام د شپږ میاشتو په انګار کې څو وخت نمرود اچولو نو جبرائیل ورته راغی چې امداد درکم ابراهيم عليه السلام ورته وی چې نه وی چې ولی وی نمرود څوک چې ما په ور کې اچي چې څوک نه اچي هغه پرې امداد کويږي نو چې ورته ورسره
اور تصور شو یا نارو کوئی بردم و سلاما خبردار چوئے نسو دے عزیزان کے مقربین امتحان شدہ اگر بالذات تکلیف نہیں اگر دنیا تخیل شاہندہ چھپتاسم داس راشی متاسب ما ایروینا نماتا استارز کرو چھے انبیاء سرا اللہ پاک قسم قسم امتحانات کرا اس کی دی خدا انبیاء امتحان چھو اگر ابتلا ہوا اور منوانی چکم تکلیف راشی گردا سزائی دا نمرود نور چی دا پاس نوکت ہے چی داور خو گلزار شو کیسی چل نو محل نراکوز شوا والا رالا نو ابراہیم علیہ السلام نا تپوس کئی چی دا تخذ ما پلار اور کی او غرزون دے دا اور در باندے گلزار والی شو ویلما یو کلمہ ویلا بس دا اور را باندے گلزار شو کما کلمہ دو ویلما ویل چی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ وی کلمہ در باندے اور گلزار کو ویلے آو آخر پا مغز ایکی ویچی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ او زمان پلار پنا حق دے اگا خدای ندے خدای آگا دے جی دے ابراہیم خدای دے دنمون دون عزیزانو دا لا الہ الا اللہ آگا چی دنمون خودی چی دا خدای دعوی کروا اور پیغمبران پور کے چوزو وقت ورمنا وطا پا ابراہیم ایمان راوڑو ستار زمانونا بنا سو کی یا زمان خود بنا سو کی نو ازمداو عزیزانو چی دا عرش اعتقاد غواړي او ایمان غواړي یو بزرگ ته سره راغی ورته ما ته داسې وظیفه وکړه چې وبو د پاسه روان شو ویل داسې وظیفه ویل ورشه چې سیند ورشي سوچ موچ مکوه پې ورګډ شه او زما نامه واله بزرگ ورته وایي ویلې ښه چې ورغی چې سیند له ورغی او پې ورګډې شه خو چې سیند ونیو ښکته کولی د پیر نامت یې را شو یا الله بچ مې کې یا الله بچ مې کې یا الله خو چې یا الله یا الله یې کړه اوبو د پاسه روان خو په اوبو وګرځېدو بزرګ ته بیا راغی څنګه چلو شو هلکه ویل زه خو لاړم په اوبو چې ورګډې شوم ستا نوم رانه هېر شو چې اوبو کېرولم څه وخت کې الله الله مې د خولې نه ووته وی بچیه دغه وخت کې ستا زړه کې بل څه وو زما نامه دې ډکې واوې نه وې د ښځو دې واوې چې نه وې د بچو دې واوې چې نه هېڅ نه وو سوا د الله نه چې په دغه وخت کې دې دریاب کې مې د الله نه سوا بل څوک بچ کولی نه شي ویل دا یاد لره په اوبو مغه خلک ګرځېدی شي چې زړه نه هر څه وځي او الله پکې راشي خو ستاسو زړه کې الله شته خیال مراد دارت بالکل خالی شي هیڅ پکې نه سوا د الله نه هغه اوبو خو ګرځېده څه کې په خدای مې دې قسمي چې ته به وګورې چې د هغه روح به په سدرة المنتهى باندې ناست او د هغه روح به په عرش معلا باندې ناست خو چې هغه د الله کور شي زمونږ نه د الله کور بله ورځ قربانۍ چې تاسو کول اول په ایمان ووایئ چې د قربانۍ سرمنې لپاره م څه سوچ مخشوه چې هغه ظالم نه فقط دا چې صرف ظالم و بلکې هغه به ځان ته
خدای هم وي دا خلق ته ویلي چې تاسو څه کوئ ما ته وایي چې څه غواړئ چې در کوم نو ما نه لوی خدای بل څوک دی خلق مجبور دیاری ورطلب دو تبع خدایم ہوئے سجدے بیم ورطا کولی کافی زمانہ دنیا پدے قہر اختوا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام په خپل زندګۍ کې هر حربه ور سره استعمال کړ او دا به ورته وی چې د زور خبرې مکوه زور صرف یو د خدای د ذات سره خوند کوي بنده به څه یو داغه به زور څه هغه به وی چې د خدای ذات ظلم ابراهیم علیہ السلام به ورته وی چې د خدای ذات چې څه وخت کې تار ونیسي زه به بیا درته وایم چې تو ځان خلاص کړه عزیزان چې څه وخت کې راوړو بیا ځان نه خلاصېده او راویلي و داس چې نه توپی دی او نه ټینکونه دي او نه جازونه دي یو وړوکی غوندې ماشه دی او په دې سپېږمه کې ننوت او دلته کېناست د غرې دیوالې او ځمکې سره به توپونه والو غرق شم تباه شم الا وهی مې په سر سر کېړی به خلقو په لاس کې راوړې او د ده په دا سر به یې ټکولو چې سر به وله ټکولو او ماشه به په آرام شو کینی بنګېدم ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې اوس د خدای ذات ته که یو بل ذات ته چې چاته راونی ورشه خپل فوج تماشا دی وکا فوج ټول ماشو خوړل تیاره پر راغلی وه چې تیاره لاړه په میدان کې د زرګونو فوج دانچې ولاړې د اډوکو غوښه ورپورې نه واده و په لاره روان دي ابراهیم علیہ السلام ورسره بیبي ده د هغه بادشاه قانون داو چې کوم سړي سره به ښځه وه ما به یې اخسته او چې خور به ورسره نو هغه به یې نه اخسته اوس د پیغمبر د شان سره چې ښځه پې وایي نو ابراهیم علیہ السلام خپل بیبي ته وویل چې که تا نه یې تپوس وکړو چې د دې څه کېږي نو ته ورته یې زه یې خور یم ولې ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړي او ښځې اسلامي ټول رونه او خویندې انما المؤمنون اخوه نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیہ السلام ورته وی چې چونکې په اسلام کې ته زما خور یې شریعت کې زما ته په عقد نکاح اغستی نو ته ورته وایې چې زما رور دی ادا شو نو زما عزیزانو عرض دا و چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو
حقیقت خدا سے نه او ارشه چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري. امتحان د ابراهیم علیه السلام حکم ورته وشو چې ابراهیم اسماعیل د مور په غیږ کې دی او د بیبي نامه ده بیبي هاجره علیه السلام. دا ښځه او دا زوی دی د شام نه بوزه او د مکې په دشتو کې پرېږده او تکې زه ښځه او زوی روان کړه د شام نه راله مکې ته. مکه دغه وخت کې وادي وه د دوو غرونو منځ. کم ځای کې چې اوس آب زمزم کوی دی دغه ځای کې ښځه او بچی کېنول او دی ترې روان شو. ښځې ورته ویل چېرته دی سړیه دا موږ دې چېرته پرېښو؟ ویل چې چا راته ویلي دي هغه ته مې پرېښوي او زه درنه لاړم شام ته. بیبي هاجرې ورته ویل چا درته ویلي دي؟ ویل او چا راته ویلي دي چې اسماعیل او هاجره دلته پرېږده او ته تې ځه. ویل ځه چې چا درته ویلي هغه پوهېږه او زمونږ بندوبست پوهېږه. ښځه وه اسماعیل ټکی شو ماشوم دی لتې ټکی نو مور یې اوبه لټوي د دې صفا مروه په دې منځ کې بیبي هاجرې او ترې منډې ووالې. کله به په یو غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې کله به په بله غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې. آخر اوبه نه وې ناامیده را روانه شو. چې را روانه شوه دلته جبرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې ورشه د اسماعیل په دې خپو کې اوبه راوباسه. دلته ټکولې او دې خپو کې د اوبو چینه راوخوټ کېده. چې چینه راوخوټ کېده بیبي هاجرې وویل چې الحمدلله اوبه خو پیدا شوې خو زرې شګې راټولې کړې او اوبو نه یې ګیر چاپېر واچولې چې چېرته اونه بیږي خلاصې به شي. آب زمزم زمزم ویلے شی ادرے گا زمزم مانا ادرے گا. نو دی اوبو تا بیبی هاجرې ہوئی چې زمزم ادرے گئی بہے گئی ماں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائل چې اللہ دی پا بیبی هاجرې رحم کی کدی اوبو تا زمزم نہ ویلے نو دا اوبه به بدلې او ټوله دنیا به خراب کړي. او چې هغه ورته زمزم وي په ځای ولاړې پاتې شو. نن ورشي د عربو هغه دشتې د عربو هغه سوکړه د عربو د اوبو هغه نهر زبیده خوبونو پورې یو بله خبره ووري. زبیده د بادشاه ښځه وه د بادشاه ښځه خوب یې ولیده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. زبیده دا خوب ګوري د بادشاه ښځه ده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. اوس تاسو ته که دا څوک وایي چې هلکه ما خوب لیدلی چې ما سره ټوله دنیا بدفعلي کوي تاسو وایي دا خو ډېر پلیت دی څه خراب خوب یې لیدلی داسې به ووایي که نه تاسو دا شیخان میخان. علامه تراله زبیده وی داسې خوب مې لیدلی دی چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. ورته خوب دې رښتیا هم دا لیدلی دی؟ ویل او. ویل ستا د لاسه به الله داسې کار والي چې ټوله دنیا به ترې فایده اخلي. ستا د خوب دا تعبیر دی. نو زبیدې بیا د شام نه دا میر راوستی دی مکې ته چې هغه وخت کې د اوبو قحط نو د شام نه میر را روان کو او د مکې په کوڅه کوڅه کې ګرځولی دی او پې دا ټاکۍ لګېدلي دي او اهل مکه ټول د هغې کوو نه اوبه راوباسي او کورونو ته
نهر زبیده اوسم شته اصلا خوب په ظاهر یو شی او د هغې تعبیر چې دی هغه بلکل برعکس تاسو خیال نه کړئ نو اوبه ودرې دي او بی بی هاجره حیرانه ده عزیزانو دغه وخت کې د خوراک څه بندوبست کیږي په دې لاره قافلې ځي شام ته مدینې ته داسې هغه قافلو والا وایي چې دا فقیران ناست دي دلته سوه نه سوه له ورکوي دا گزرے اوقات په دې اثنا کې اسماعیل علیہ السلام د 14 کالو شو او مور به په دغه ځای ناسته وه او د قجورو چوپړی جوړه کړې وه په دغه کې به مور او زوی 14 کاله دلته اوسېدي حد دی د امتحان علامه ثناء الله پانی پتی لیکلی دي چې د ابراهیم علیه السلام زړه به کله ملاقات ته وشو چې زه یو ښځه ګورم نو د شام نه مکې ته خو ډېر مزل دی نو بوراق به ورته راوستی شو خو بوراق به سور شو بوراق مطلب دی د هلیکاپټر دې کې به سور شو را بغیر په مکه کې د دوی ملاقات به وکړه بیا به ورته چې ودې کته اوس ځه نور زیات به نه یې سارېږي دلته حدو د امتحان پلار راغی او ښځه او بچی ناست دي او پلار ته وایي ځکې دوی به په دا دشت کې ناست دي اوس په دې یو خدای پوه دی ځان ته خپلو ګریوانونو کې وګورئ چې د غېږې بچی دی او ښځه دی ته په میره کې پرېږدې او تا ته حکم وشي چې ته تې ځه ستا پړه به څه تېرېږي حدو د امتحان نو ابراهیم علیہ السلام په داسې امتحان کې الله کامیاب کړ قربانی ابتدا د آدم علیہ السلام د زامنو نه شوې وه او بیا اهم امتحان الله پاک په ابراهیم علیہ السلام کړ هغه امتحان د ابراهیم علیہ السلام الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان چې ابراهیم علیہ السلام ته ما په خوب کې وې چې قرباني وکړه او قربانی دا سے وکړه چې دا زوی دی حلال کا د چې سار را پاسې ده زوی راوغوښته اوس زوی ته وایي چې بچیا ما بیګا خوب لیدلی دی او خوب داسې دی چې زه تا حلالوم انی ارا فی المنام انی اذبحک ما په خوب کې ولیدل چې زه تا حلالوم اوس فانظر ماذا ترى بچیا تم وګوره چې ستا څه خیال دی سزے ته د دماغ رسی فکر وکړه اوس زوی ورته وایي چې زما پلار پیغمبر دی او د پیغمبر خوب چې دی هغه هم وحی وي ما څه کار دی چې زه به د پیغمبر د خوب متعلق سوچ کوم یا به فکر کوم د
د پیغمبر خوب کی بس سوچ نہ کے نہ به فکر کے چې خوب دی نو هغه وحی ده او چې وحی ده نو ما ته بسر او چشم قبول ده زه ورته وایي قال يا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر اے پلارا چې سامر درته په خوب کې شوی دی فورا هغه کار وکړه دا اوس عین د لوی اختر ورځ ده او د سبا ټیم بچیم ما ته خو امر دا شوی چې دا زوی دی حلال کا نو ته به څه کې زه به تا حلالو ما ته به څه کې زه ستجدني ان شاء الله من الصابرين ستجدنی زرد چی بیابم مال رہ پلارا انشاء اللہ من الصابرین کد خدای رضا وشی نستا د چڑے لاندے بز صبر تب مال آلے او زب صبر کوم زب صبر پلار کو ډېر زیات خوشاله چې ماشوم بچی ته وګوره او د پلار د سوال دی جواباتو ته وګوره ستجدونی ان شاء الله من الصابرین ان شاء الله نو پلار ته زوی وای چې ته به څه کوې ورتوی ستجدونی ان شاء الله من الصابرین اے پلارا کدا اللہ رضا وشنو زردے چی ما بد خپلی چڑی لاندے صبر کون کے گوری تب ما لالے او زب صبر مور پیرال بی بی حاجرہ ورته ستا خدای ستا د زوی قربانی غوښته بی بی هاجره ورته وایي چې اے ابراهیم زر کوا تاخیر نشي چرته خدای بدر نه ناراض موره زور اونیو پاکی جامع ور واغسته سره ولا غړکو سترګې ولا تورې کړې پړې او چاړې پلار لپلاس کې ور کړو روانه کو مذبح پلار زوی پلار ته په وخت کې وای چې پلار یو څو خبرې درته کوم پاغه به عمل کوي ربنا خبره خدا دا چې ما لالینو زما لاسونو خپې به کلک کلک وتړي اصله چې د ساوتو په وخت کې زما په لکه چرته ونه لګي او بیا د دې به وشي نو زما قرباني به خدای قبول نه کړي دویمه خبره دا ده چې خپل سترګې به وتړي اسنه چې د حلالولو ټیم کې ستاو زما سترګې سره مخامخ شي نو زما په حلالولو به دې ړو نشي نو خدای به در نه ناراض شي درېمه خبره دا ده چې زما د مرګ نه وروسته زما مور ته ونه وی چې اسماعیل چې ما حلالولو نو داسې لټې ته کولې او لاسونه وهل او خرړېده ځکه چې ښځې نازک طبیعت مخلوق دی اسنه چې او جاری او چرته خدای ته ناراض نشي څلورمه دا چې دا زما کمیس چې دی دا به ما نه وباسي او زما مور ته به ورکي
چې اسماعیل وې چې تر څو ژوندی نو زما په دې کمیس زما تسلی کوه. اوس یو خدای پوهیږي، دا ستاسو زما د عقل خبره نه ده. یو خدای پوهیږي چې زوی پلار ته دا خبرې څه وخت کې کولې چې په دغه وخت کې به د ابراهیم علیه السلام پړه څه تېرې. اوس په دې یو خدای پوه دی او د دې د زور اندازه ما او تا ته نه لګي. دا به ابراهیم علیه السلام یا د دې زور اندازه به د اسماعیل مور ته پته وه چې علالولو له روان کو دا دروازې ته ورپسې راله او رستو نه ورپسې کته. تا زور باغی ته پته وه مونږ ته پته نه. منا ته چې راورسېدل قرآن کریم وایي فلما اسلما وتله للجبين فلما اسلما اړه روچته خبره اسلما اسلام وی غاړه خول گردن نهادی دیتا اسلام. فلما اسلما وتله للجبین اور کله چې پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد ودرېدل. اسلما دا مانا وتله للجبین او دې سکنا او د دواړو خپونه زوی راولي وو لکه د ساروي غوندې راواچو. قرآن کریم فرمایي فلما اسلما وتله للجبین په دې تندیر او غرزولو او لاسونه خپې ورته وتړل او په دې ځای ورته خپه کېښو په دې مری ورته چاړه کړه او سترګې تړلي چې چاړه پې کېښوه آواز کوي بسم الله الله اکبر راکاږي مری نه غوسي بیا وی بسم الله الله اکبر بیا نه چړې ته یا چړې د خدای نه بدی په جهنم کې غواړم. اوس دې ته اندازه وکړي چې چاړه د زوی په مړای کې او راکاږي او غصه نه دا بل امتحان په ابراهیم علیه السلام چې زوی یعنی چې کشکې او مړای غصه شي خو بس خلاصې وشي نه چې دا کې او لا غصېږم نه او ورکې دې هغه شفقت اده بچی درد هم پړکی توبه استغفار توبه استغفار. د خدای لاک لاک شکر وباسئ چې دا امتحان خدای ختم کړی دی. که دا امتحان اوس هم باقي وی چې تاسو هلکه زوی حلال تاسو هغه غور دي که خدای کراچۍ که کړی زوی دي چې سور کافر قسم په خدای کوي رو پرځي او په مړی ورته چاړي او بیا د اسماعیل غوندې بچي. دسترګو رب کې جبریل ته حکم کی ورشه ګډوره راواله او د دې خپو کې سملا او اسماعیل درنالال د جنت نه ګډوره راغې خپو کې واچولې شو. دې مقام کې چرته یو تقریر کې ما ویلو چې د دې ګډوري غوښې بیا چا وخوړې کنه
دا یاد لرئ بیا پاتې نشي دا چې مړی باندې چاړه راخ کا مړی غوسه شو او خرلار شو د ابراهیم علیه السلام 14 سنې یقین راغی چې اسماعیل مې حلال خپل چته کړه او سترګې پرانیستې چې ورته وګورم لګ په جلاسې ورته وکړه چې ګوري ګډور اعلان دی حلال پروت ته اسماعیل علیه السلام ولاړ چړې ته بیا لاس کو چې دا ولې ما ته خو حکم د زوی د حلالولو شوی دا دې بچ ولې شو بیا په ورټوپ کول چې بیا ورټوپ کول نو الله فرمایي چې دغه وخت کې ما ورته आवाज وناديناه أن يا إبراهيم الله وی دغه وخت کې ما ورته आवाज وکړو چې ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینه کړ وسکیگا ما او ما خپکیگا سچ در تا خوب کی ویلی شویو آدی پورا کر ابراہیم علیہ السلام رسول چه واقعی دا پا امتحانو ابتلاوا خدای پا کی کامیاب تاسو خیال را عزیزانو عرض داو دا بنیادی شیده دا قربانه دغه بیا معمول را روان دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول را روان دغه ګډوډه چې دې ځکه حلال شو علما وايي چې د دې ګډوډې د وخت درې حالت یا خدا چې دا ګډوډه جبريل راوسته د جنت نه امتحان پہ اوشا چې امتحان پہ اوشا نو دا ګډوره واپس بیا جنت تلار ځکه چې دا هغه ګډوره چې کوم د حابیل او د قابیل منځ کې مناظره شوی و او د حابیل ګډو الله او چکړو جنت ته په جنت کې پالل کېدل د امتحان د پاره راغی واپس بیا جنت تلار یو روایت ده یو دا دی چې د دې ګډوړي غوښې ابراهیم علیه السلام مکې ته راوړې او دا یې وچې کړې او ډېر وخت پورې بیا بیبي هاجرې او دی سره خوړې ځکه چې د دې ګډوړي ښکر کافي زمانه پورې بیا په بیت الله شریف کې ځوړل یو داره یو دادې چې په دې لاره یو قافله تلا د بدوانو دا غوښې هغه قافلې والا وخوړلې علما وایي چې ترجیح زیاته دې خبرې ته ده چې دا غوښې وچې شوي یو ټکی و د لوی اختر نه سیوا دا درې ورځې چې دي دې ته ایام تشریق وایي څه ورته وایي تشریق په عربي کې غوښې وچولو ته وایي غوښې وچولو ته تشریق وایي نو دې درې ورځو ته تشریق ځکه وایي چې په رومبای ورځې د لوی